د صنایعو او قانونو خونې چارواکي په هیواد کې د کورنیو تولیداتو او صنعت پر ودې او پراختیا ټینګار کوي. د دې خونې چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې داسې هڅې پیل شوي چې په هیواد کې ځینې مهمې او لویې پروژې بهرنیو پانګوالو ته ورکړل شي، خو دوی ټینګار کوي چې حکومت او اړوندې ادارې باید په کور دننه پانګوالو ته د پانګونې شرایط برابر کړي، ترڅو په دې سره د افغانستان صنعتي او تولیدي سکتور پر خپل ځان متکی شي. تجارب جهانی نشان داده تا زمانی که سرمایه‌گذاران داخلی رشد نکنند، صنعت تولیدات داخلی رشد نکنند، هرگز سرمایه‌گذار خارجی دلبستگی پیدا نمی‌کنه، در کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کنه. د دې خونې چارواکي زیاتوي چې اوس مهال په هیواد کې له 6,000 ډېرې تولیدي فابریکې فعالیت کوي چې له یوې خوا یې سلګونو زرو کسانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او له بلې خوا ورسره داخلي صنعت او تولید هم د پام وړ غوړېدلی دی. خو دوی ټینګار کوي چې که حکومت یې لاسنیوی وکړي دا شمېرې به څو برابره لوړې شي. امروز الحمدلله بالاتر از 6,000 فابریکات در سرتاسر افغانستان فعالیت دارند. امروز الحمدلله بالاتر از 400,000 افغان‌ها به طور مستقیم زمینه شغل ما مساعد ساختیم و اگر حکومت حمایت بکنه من مطمئن هستم که این ارقام دوچند و سه چند میشه. په ورته مهال د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی بیا افغان پانګوالو او صنعتکارانو ته د حکومت له لوري د مرستې او ملاتړ ډاډ ورکوي او وایي چې حکومت په هیواد کې د پانګونې او صنعت د ودې په موخه نوي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به یې د هیواد صنعتي او تولیدي سکتور تر ډیره پر خپل ځان متکی شي. پلان‌های 5 ساله‌ای که برای وزارت ساختیم تا چند روز دیگه انشالله عام میشه، میبینیم شما که برای آینده چی بشه که صنعت و تجارت افغانستان و پای خود استاد شه و ما بتونیم به خودکفایی برسیم. نوموړی زیاتوي چې ډیر ژر به د هیواد د صنعتي تولیداتو او صادراتو په موخه په هیواد کې دننه او بهر لوی نندارتونونه پرانیزي، ترڅو له دې لارې افغاني تولیدات نورې نړۍ ته ور وپېژندل شي. بلخوا په کور دننه د تولیدي فابریکو مسؤلین وایي چې په سختو شرایطو کې د هیواد د تولیدي سکتور د ودې په موخه پانګونه کړې، خو دوی له حکومت غواړي چې د داخلي صنعت او تولیداتو په برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي، ترڅو داخلي صنعت وغوړیږي او له بهرنیو هیوادونو پر وارداتو اتکا راکمه شي. زمونږ د تولیدي فابریکو ظرفیت بیخي پورته ده، یعنی حتی که دولت موږ سره همکاري وکړي کیدای شي 4-5 کالو بعد موږ یو قلم هم خارج نه ضرورت ونه لرو، ټول به همدلته موږ پوره کوو. د صنایعو او قانونو د خونې چارواکي داسې مهال د کورنیو تولیداتو او صنعت پر ودې ټینګار کوي چې افغانستان لا هم د خپل اړتیا وړ 90% توکي له بهرنیو هیوادونو واردوي.